السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور ولی الله یو ځل بیا د پښتو ټکي یوټیوب چینل له طرف نه ستاسو په دروند خدمت کې حاضر یم. قدرمنو په نوي ویډیو کې به زه تاسو ته راوښیم چې تاسو خپل نیک نیم داسې جوړ کړئ، مطلب خپل په واتساپ کې د بایو دپاره یا په فیسبوک کې خپل د بایو دپاره خپل تاسو داسې نیک نیم جوړ کړئ، خپل نوم تاسو په داسې ډیزاین او په داسې ډول ولیکئ چې څوک یې هم وګوري نو ډېر زیات ترې متاثره شي. تاسو راشئ، زه تاسو ته زما چې کوم خپل نیک نیم دی هغه زه تاسو ته وښیم، هغه چې په کوم ډیزاین جوړ دی نو یقینا چې تاسو خپل دغه شانتې جوړ کړئ نو تاسو له به ډېره زیاته مزه راکړي. دلته کې راشئ، زما دا نیک نیم دی، تاسو په اباوټ کې چې ما کوم لګولی دی دا به تاسو ته ښکاري، دا تاسو چک کړئ. ټیک ده چې تاسو خپل نوم هم په دغه ډول په دغه ډیزاین ښایسته څنګه لیکلی شئ. نو قدرمنو ویډیو تر اخره پورې وګورئ، ویډیو سکیپ کوئ مه. خو د دې نه وړاندې تاسو ته زه یو وړوکی شان عرض کوم که تاسو تر اوسه پورې تاسو زموږ پښتو ټکي یوټیوب چینل نه یې سبسکرایب کړی، دا سبسکرایب کړئ، خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې در رسي. ملګرو دې لپاره به تاسو ته د اپلیکیشن ضرورت وي، هم د دغه اپلیکیشن لینک موږ تاسو ته د یوټیوب چینل په ډسکرپشن کې راکړی دی. تاسو به سمپل لاړ شئ، هلته نه به دغه اپلیکیشن چې دی خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ. ټیک ده، کله چې دغه اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ، خپل په موبایل کې تاسو کولاو کړئ نو تاسو ته به داسې شان یو انټرفیس راشي. ټیک ده، کله چې تاسو دا اپلیکیشن کې دې ځای له راغلی داسې انټرفیس تاسو ته راشي، دلته کې تاسو ګورئ به تاسو ته یې راکړی دی نیک نیم. مثال په طور دلته کې تاسو خپل نیک نیم چې ستاسو څه وي هغه تاسو دلته کې ولیکئ. مثال په طور دا شو پښتون. اوس لاندې راځئ، تاسو یو ډیزاین د دې ګورئ چې څومره ښایسته ښایسته ښکاري، څومره یونیک لوک دی له تاسو ورکړی دی چې کم یو هم خوښ شي سمپل د دې ځایږي نه به دا تاسو کاپي کړئ. اوس د دې سره چې کم دې خوا سایډ ته څه لګېدلي دي دا وګورئ، تاسو کم نښې وغیره چې دې سره لګېدلي دي، کم ساینس سیمبلز چې دي ورسره نو هغه تاسو ته دې ځای نه بدلولی هم شئ، خپلې د خوښې کم چې دي هغه تاسو دلته کې لګولی شئ. دا وګورئ رایټ سایډ لیفټ سایډ دواړه تاسو چې دي هغه ورته ډېر په اسانه طریقې سره د دې ځای نه بدلولی شئ. دا وګورئ تاسو په منځ کې چې بیا کم سټارز وغیره دي ورسره هغه هم تاسو دلته کې د دې ځای نه چینج کولی شئ. دا وګورئ دلته کې به تاسو ته ښکاري ډېر شی ساینس تاسو له راکړي دي چې کم ستاسو خوښ وي نو سمپل هغه تاسو راوالی هغه پکې ولګوئ. دا وګورئ تاسو دلته کې اوس دا چې کوم نیک نیم جوړ شو نو یقینا داسې نیک نیم به تاسو چېرته هم تر اوسه پورې د چا هم نه وي لیدلی. سمپل د دې ځای نه دا تاسو راغلی کاپي کړو. کله چې کاپي کو اوس تاسو خپل په فیسبوک په بایو کې څنګه لګولی شئ. سمپل دلته کې راغلی تاسو، ټیک ده، دلته کې تاسو کتلی شئ دا زما بایو ده. ټیک ده، ایډیټ بایو باندې ما دلته کلیک وکړو، دا دې ځای نه ما خپله زړه بایو چې وه هغه ما کټ کړله. دا وګورئ دلته کې راغلی زما بایو، دا دې ځای نه څه شوه سیو آپشن یې تاسو له راکړی دی، دا سیو شوه. نو اوس دلته کې تاسو زما چې کومه بایو راله اولنۍ بایو چې کومه وه اوس چې کومه بایو راله نو یقینا ډېر زیات امپریسیو بایو راله، ډېره زیاته مزیداره بایو راله. نو په دې طریقه تاسو کولی شئ د پبجي آی ډۍ دپاره یا د واتساپ بایو دپاره یا د فیسبوک د بایو دپاره یا په ټیک ټاک باندې کومه بایو چې تاسو لیکئ د هغې دپاره تاسو دغه رنګې ښایسته ښایسته نیک نیم چې دي هغه سازي کړئ. قدرمنو دا ول ویډیو امید لرم چې خوښه شوي به وي، که خوښه شوي وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.